عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی وی د قرآن عظیم الشان نه معلومیږي چې د لیلة القدر شپه په 28مه شپه باندې ده. ځکه په قرآن عظیم الشان کې په سورت قدر کې الله جل جلاله درې کرتا لیلة القدر ذکر کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر یو، وما ادراک ما لیلة القدر دوا، لیلة القدر خیر من الف شهر. درې کرتا الله جل جلاله لیلة القدر ذکر کړی دی. او په لیلة القدر کې 9 حروف دي، درې په 9 کې 22. وی الله جل جلاله په صورت قدر کې خپلو بندگانو ته رمز او اشاره ورکړی چې د لیلة القدر شپه په 28مه شپه باندې ده. او اکثرو علماو نیکانو صحابه کرامو بزرگانو چې دا شپه لیدلې ده ورباندې پوه شوي دي 28مه شپه وه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د لیلة القدر شپه د رمضان په آخري طاق شپو کې لټوئ، 21مه، 23مه، 25مه، 28مه، 29مه. او دام پکې مهم نه دی. بعضې خلک وایي چې اونو سجده کړی او دنیا رڼاو، دا څه مهم نه دی. اصل په دې شپه کې عبادت کول مهم دي چې تر سحره پورې تو کښېنئ. نو لیلة القدر شپه الله جل جلاله موږ او تاسو لپاره سبب د مغفرت ګرځولې ده. که څوک اعتکاف ته ناست وي او که نه ناست، نو کوشش باید موږ او تاسې وکړو له خیره چې په دې طاقو شپو کې څه اندازه د الله عبادت، اذکار